درنو لیدونکو او اورېدونکو نن به د شکسپیر په باره کې درسره وغږېږو چې د انګلیسي ژبې تر ټولو مشهور شاعر تېر شوی دی. انګلیسي ډرامه لیکونکی شاعر او اکټر ویلیام شکسپیر په 1540 کال کې وزیږېد. شکسپیر د انګلیسي ژبې تر ټولو لوی لیکوال بلل کیږي او زیاتره د انګلند د ملي شاعر په حیث پیژندل شوی دی. له ده څخه 90 ډرامې، 154 اوږده نظمونه او 3 لوی کیسه ییز نظمونه پاتې شوي دي. لیکنې، شعرونه او ډرامې د نړۍ په ټولو لوی او مهمو ژبو ترجمه شوي دي. د هغه د داستانونو په اساس د رومیو او جولیت، هاملیت، ماکبت او اوتیلو په څیر فلمونه جوړ شوي دي او تر نننۍ ورځې پورې چې له وفات څخه یې څه باندې 400 کاله تېر شوي دي، لیدونکي او علاقمندان لري. شکسپیر په 18 کلنۍ کې د این هاثاوې په نوم یوې ښځې سره چې 8 کاله تر ده مشره وه واده وکړ. د هغې ښځې څخه یې 3 اولادونه، 1 زوی او 2 لوڼې پیدا شوې. زوی یې په 11 کلنۍ کې مړ شو او 2 لوڼې یې د مرګ په وخت کې ژوندۍ وې. د شکسپیر د شخصي ژوند په باب چندانې اطلاعات نشته او دا علت دی چې ډېر کسان وایي شکسپیر به اصلاً وجود نه درلودی او ځینې په دې عقیده دي چې دا لیکنې او ډرامې د نورو اثار دي او د شکسپیر په نوم یې چاپ کړي دي. شکسپیر خپل تر ټولو مهم اثار له 1509 څخه تر 1414 کال پورې تهیه کړي دي. په همدغه وروستي کال یې تقاعد وکړ او 3 کاله وروسته په 1414 کې د 50 کلونو په عمر وفات شو. د مقبرې پر ډبره دا نظم لیکلی دی: زما دوستان دې زما غوښتنه د مسیح په خاطر واوري چې ونه کینی هیڅکله. دلته زما د قبر خاوري پر هغه چا دې رحمت وي چې مونه شني قبرونه او لعنت دې پر هغو وي شوروي چې زما هډونه. شکسپیر خپل ادبي او هنري ژوند زیاتره وخت ډرامه لیکلو او په ډرامو کې د اکټر په حیث کار کولو ته ورکړی و، خو د 1593 او 1594 کلونو په دوران کې چې په لندن کې د طاعون د وبا له امله چندانې څوک تیاتر ته نه تلل، نو هغه 2 لوی عشقي نظمونه ولیکل چې یو یې د وینوس او ادینوس او بل یې پر لوسیریس باندې جنسي تیری نومیږي. په دې دواړو داستانونو کې شکسپیر ښودلی دی چې شهوت څرنګه د اشخاصو د شخصیت پر وجداني او اخلاقي اړخ باندې اغیزه کوي. دواړه داستانونه چې کلونه وروسته ډرامې او فلمونه ورڅخه جوړ شول د پراخ او دواړه په ادبي او هنري شاهکارونو کې شمیرل کیږي. په 1409 کال کې د 145 اوږدو نظمونو او قطعاتو مجموعه چاپ شوه او دا یې وښودله چې هغه د هنر او ادب په هره برخه کې برلاسی دی. شکسپیر د 1590 او 1401 کلونو ترمنځ د هیملیت تراژیدي ولیکله او د هغه د نورو تراژیدیو په څیر دا هم ډېره ښه استقبال شوه. هغه دا ډرامه د مروج نظم د شکلونو په خلاف په آزاد شکل ولیکله او ثابت یې کړه چې د دې تراژیدي هره برخه یې هم د کلماتو له پلوه غني او هم یې د کلماتو او طرحې زور دونه و چې د ډرامې اکثره ننداره کوونکي یې ژړولی شوی. هیملیت یو شاهزاده دی چې د خپل کاکا څخه چې د پلار یې وژلی او تخت یې نیولی دی او لا یې د شاهزاده هیملیت مور هم په نکاح کړې ده، د انتقام اخیستلو هڅه کوي. د داستان وروستۍ برخه د شکسپیر د نورو تراژیدیو په څیر په ډیر غمګین ډول پای ته رسیږي. هیملیت د خپل کاکا په وژلو بریالی کیږي، خو په بې خبرۍ کې د شرابو هغه جام پر سر پورته کوي چې کاکا یې زهر پکې اچولی دي او هیملیت هم په هغه ورځ وژل کیږي او ډرامه داسې پای ته رسیږي چې د ډنمارک پاچاهي د ناروې پاچا ته چې د ډنمارک په جنگ راغلی دی پاتېږي. شکسپیر په یوه ځای کې د هیملیت له قوله چې د انتقام اور یې په زړه کې بل دی هغه احساس داسې بیانوي: شکسپیر پر تیاتر او ادبیاتو باندې دایمي اغیزه پرېښودله. د هغه په باره کې افسانې جوړې شوې
ځینو ویل چې د انګلیسي ادب په تاریخ کې داسې انسان او قلم نه و پیدا شوی او ځینو ویل چې شکسپیر یو افسانه ده او په دغه نامه کوم وتلی ادب لسره موجود نه و او که موجود و هغه دونه مهم نه و بلکې هغه ته ټول منسوب آثار د نورو لیکوالانو شاعرانو او ډرامه لیکونکو کار دی البته دا وروستی نظر هیڅ چاته د منلو نه دی ځکه چې د هغه سوانح د زیږیدلو ځای او نیټه او د ژوند ټول او یا اکثر واقعیات د هغه وخت د حکومت او کلیسا په اسنادو کې موجود دي د اروپا ډیرو او تر ټولو مشهورو لیکوالانو لکه تامس هارډي ویلیام فاکنر او حتی چارلز دیکنز او د امریکا مشهور لیکوال هرمن ملویل د هغه لیکنو څخه الهام اخیستی دي دلته زموږ د بحث موضوع د هغه شاعري ده او د هغه د کلام د نمونې په وړاندې کولو سره به د اوریدونکو ته څرګنده شي چې د مینې د افادې لپاره څومره خاصه او خوږه ژبه لري د شعر عنوان دی راځه مرګی راځه مرګی